کامیاب خلک څنګه فکر کوي؟ آیا تاسو کله دا فکر کړی دی چې کامیاب خلک ولې د نورو نه مختلف وي؟ آیا د هغو سره زیات طاقت وي؟ آیا هغوی زموږ نه زیاتې پیسې او اسانتیا لري؟ حقیقت دا دی چې د کامیابو خلکو او عام خلکو ترمنځ ټولو لوی فرق د هغوی فکر وي. انسان هم هغسې ژوند کوي لکه څنګه چې فکر کوي. که سوچ دې وړوکی وي نو خوبونه به هم واړه وي، او که فکر دې لوی وي نو انسان لوی هدفونه ټاکي او د هغه پوره کولو کوشش کوي. نن به موږ دا زده کړو چې کامیاب خلک څنګه فکر کوي. اولی خبره، کامیاب خلک د ستونزو نه بلکې د حل فکر کوي. عام خلکو ته چې کله څه مسله راشي نو یوازې د مسلې په اړه فکر کوي، شکایت کوي، نور خلک ملامته کوي او خپل قسمت ته بدې ردې وایي. خو کامیاب خلک داسې نه کوي. هغوی د ځان نه پوښتنه کوي. هغوی په هر مشکل کې د حل لاره لټوي. همدا وجه ده چې هغوی مخکې ځي. دویمه خبره، کامیاب خلک د ناکامۍ نه یریږي. ډېر خلک د ناکامۍ نه یریږي. هغوی فکر کوي که ناکام شوم نو خلک به څه وایي. خو کامیاب خلک پوهیږي چې ناکامي د زده کړې یو فرصت دی. کله چې هغوی ناکام شي نو د ځان نه پوښتنه کوي، ما د دې نه څه زده کړل، او همدا زده کړه هغو بل ځل کامیابوي. درېیمه خبره، کامیاب خلک لوی خوبونه لري. عام خلک یوازې دومره سوچ کوي چې ورته ممکن ښکاري، خو کامیاب خلک لوی خوبونه ویني. هغو پوهیږي که خوبونه لوی وي نو مهنت هم لوی وي او کامیابی هم لوی وي. څلورمه خبره، کامیاب خلک د وخت قدر کوي. وخت د ژوند تر ټولو قیمتي شی دی. وخت چې تیر شي بیا نه راګرځي. عام خلک خپل وخت بې ځایه خبرو او د خلکو په بد ویلو کې ضایع کوي. خو کامیاب خلک خپل وخت ته ډېر اهمیت ورکوي. هغوی هره ورځ داسې کار کوي چې خپل مقصد ته نږدې کیږي. پنځمه خبره، کامیاب خلک د نور د کامیابۍ نه حسد نه کوي. کله چې عام خلک بل څوک کامیاب ویني نو حسد کوي، خو کامیاب خلک داسې نه وي. هغوی وایي که دا انسان کامیابېدی شي نو زه هم کیدی شم. هغوی د نورو نه زده کړه کوي. شپږمه خبره، کامیاب خلک په ځان باور لري. که انسان په ځان باور ونه لري نو هیڅکله کامیاب نشي کیدی. کامیاب خلک پوهیږي چې لاره به سخته وي، خلک به خبرې کوي او مسلې به هم وي، خو هغوی بیا هم یو قوي باور لري، زه دا کار کولی شم، او همدا باور هغوی مخکې وړي. آخري خبره، ملګرو کامیابی په جادو کې نه دی بلکې د انسان په فکر کې دی. که تاسو خپل فکر بدل کړئ نو خپل ژوند هم بدلولی شئ. نن یو فیصله وکړئ، تاسو به د ستونزو نه بلکې د حل فکر کوئ. تاسو به د ناکامۍ نه نه یریږئ. تاسو به د وخت قدر کوئ، او تر ټولو مهمه خبره دا چې په ځان به باور لرئ. یاد ولرئ، په دنیا کې هیڅ انسان د پیدا کېدو سره کامیاب نه وي. کامیابی هغه خلکو ته رسي چې کلک فکر ولري او هیڅکله تسلیم نشي. که نن ستاسو ژوند سخت وي، که حالات مو خراب وي، خو که ستاسو فکر مثبت وي نو یو ورځ به کامیابی ضرور تاسو ته میلاویږي.